د نهرشاهي ولسوالۍ امنیه قماندان جنایي پیښو ته په اشارې سره وایي چې د روان کال له پای راهیسې نږدې 50 جنایي پیښې څېړلي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. انشالله ولس در امن است. کدام مشکلی در سطح ولسوالی نیست. کدام جنایاتی که رخ داده از سال جاری 1403 الی اکنون تقریبا 48 قضیه مختلف نوع رخ داده. بعد از سلسله مراتب و گرهای عدلی و قضایی رسما معرفی گردیده است. هغه دغه راز خبر ورکوي چې د دوی تر پوښښ لاندې سیمو کې د نشهیي توکو د کښت ګراف 0 ته راټیټ شوی دی. د نهرشاهي د ولسوالۍ په سطحه مخدره مواد والحمدلله بیخي وجود نه لري. د ولسوالۍ په سطحه ټول محوه سوي دي. څه کال خو هېڅ داسې واقع نه لرو چې په کوم کلي کې چرس یا تاریا کرل سوي. بلخوا د دې قماندانۍ مرستیال وایي د دې قماندانۍ چارواکو د 4 ساعته چک پوینټونو په رامنځته کولو سره توانیدلي چې ټولنیز نظم کنترل کړي. شب روز انشالله ما در خدمت ملت خود هستیم. ملت ما تو فکر نکنه که اینا شاید از 8 تا 4 و 3 بجه رسمیاتش باشن. نه، ما الحمدلله 24 ساعته دروازه ما در پیش روی ملت ما باز هستن. هر وقت بیان انشالله ما در خدمتشان هستیم. د یادونې وړ ده چې نهرشاهي ولسوالۍ د بلخ ولایت یو له لویو او مرکزي ولسوالیو څخه ده چې تر ټولو زیات نفوذ لري.